السلام علیکم، خیر راغلی. هیله لرم چې روغ جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو تعقیب کړي وي او یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي. دې ویډیو کې مې یو ځل بیا یو څو مهمې او ضروري جملې درته راوړي دي تر څو هغه ستاسو د جملې کوم مشکل چې دی تاسو د جملې په جوړولو کې مشکل لرئ او جوړولی نه شئ او یا هغه ضرورت چې تاسو یې جملو ته لرئ هغه مو ورباندې رپشي. نو راځئ چې په درس باندې او په جملو باندې شروع وکړو. لومړنۍ مهمه او ضروري جمله ده Why didn't you answer me? Why didn't you answer me? ولې دې ماته ځواب نه راکړ؟ Why didn't you answer me? ولې دې ماته ځواب نه راکړ؟ جمله Where did you learn English? Where did you learn English? انګلیسي ژبه دې چیرته زده کړې؟ جمله ده What did he tell you? What did he tell you? هغې څه درته وویل؟ What did he tell you? هغې څه درته وویل؟ ګرانو ملګرو، شاید دغه ځای کې تاسو ته یوه پوښتنه پیدا شي چې دلته خو دغه جمله په سمپل پاست ټینس کې جوړ شوې ده، نو څنګه د ورب لومړی حالت استعمال شوی دی چې هغه ټیل دی. نو د هغې ځواب به داسې وي چې کوم وخت کې چې موږ او تاسو په سمپل پاست ټینس کې سوال کوو نو بیا به د ورب لومړی حالت راوړو، نه دوهم حالت. او د ورب دوهم حالت چې دی هغه یوازې د سمپل پاست ټینس په مثبت حالت کې یا په مثبته جمله کې استعمالیږي، نه په نورو جملو کې. نو په همدې خاطر دلته هم ټیل راوړل شوی دی. I will help you. I will help you. زه به کومک در سره وکړم. I will help you. زه به کومک در سره وکړم. Today's a nice day. Today's a nice day. نن یوه ښه ورځ ده. Today's a nice day. This is an easy question. This is an easy question. دغه یو اسانه سوال دی. This is an easy question. دغه یو اسانه سوال دی. خوږو ملګرو، دغه یو څو جملې چې تاسو ته په دې ویډیو کې راټولې کړې وې، نو دغه ویډیو په همدغه ځای باندې پای ته رسوم. الله تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. او که مې ویډیو خوښه شوې وي نو د ویډیو لایک او شیر او هم د یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.